السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې دا ډېر زیات چلیږي چې پښتون بنیري چې دا یو اکاونټ ختم کو ګستاخانه نازیبه الفاظ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې استعمالي ملګرو او داسې پوسټونه کوي که نه ملګرو. زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دا علي امین ګنډاپور ته ورسي او زمونږ حکومت ته ورسي. که چېرته د بل چا د حکومت په خلاف چېرته خبره کړې که نه نو هغه به ضرور څه کوي، جیل ته به یې وړی وي، څومره فساد به ورکړي. زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبه الفاظ استعمالي، ګستاخانه الفاظ استعمالېږي، هغه اکاونټونه چې دي نو هغه وسمرو دي، هغه کسانو ته سزا نه میلاویږي. زما ټول ته خواست دی چې داسې کسانو ته پکار ده چې دې ته سزا میلاو شي، په دې باندې عمل درآمد شروع شي او دی خپل انجام ته ورسیږي. که نه داسې حل به ورسره وشي چې بیا به یاد ساتي. ملګرو زما ټولو ته خواست دی، خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت ته مې خواست دی چې دې لږ ته سزا ورکړلی شي، ځکه چې د نازیبه الفاظ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګستاخانه الفاظ استعمالوي. او زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو د علي امین ګنډاپور ته ورسوه چې دا هغه ته ورسي که نه، او په دې خبره باندې عمل درآمد شروع شي. ځینې په نورې خبرې هم وایي چې علي امین ګنډاپور سر ته رسولي دي، او انشاءالله دا خبره به هم رسي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبه الفاظ استعمالوي نو دا خبره به هم دا کس ته به هم سزا میلاویږي. نو زما اصل مقصد دا دی چې په سوشل میډیا چلیږي او تاسو یې مخکې هم شیر کړئ چې علي امین ګنډاپور ته زموږ دا پیغام ورسي چې هغه ته هم پته ولګي چې زموږ د حضرت محمد خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبه الفاظ استعمالېږي چې هغه ته سزا میلاو شي او هغه د دې دنیا نه ورک شي. ځکه چې او داسې چې هغه یو اکاونټ یې ختم شو او په دویم اکاونټ هم هغه خو کولاو کړو. نو زما اصل مقصد دا دی چې موږ په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې جوړو نو موږ ته هم پکار ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبه الفاظ استعمالېږي چې د هغه لپاره ویډیو جوړه کړو، د هغه لپاره اواز چوت کړو چې داسې ولې کېږي، داسې ولې پښتون بنیادي کوي، د دې علاج ولې نه کېږي، دې ته سزا ولې نه میلاویږي. نو تاسو دا ویډیو ضرور شیر کړئ.